اکثر دا ظلم په لوریانو کیږي، د مور پلار زړه په بچو نه خوږیږي. اکثر دا ظلم په لوریانو کیږي، د مور پلار زړه په بچو نه خوږیږي. یا علم نشته یا څه نور څه وجه، یا علم نشته یا څه نور څه وجه، یا نه پوهیږي یا بیخي پوهیږي. د خپله لاس ځان په اور سوځوي، هم بچی کلی او هم کور سوځوي. ترمنځ دوه خاندانونه وران شي، ترمنځ دوه خاندانونه وران شي. ژوند کې ملګری یو غټ تاوان شي. تاسو ته کمې چې خبرې کوم دا فضول نه دي ملغلرې کوم. تاسو ته کمې چې خبرې کوم دا فضول نه دي ملغلرې کوم. د خدای د پاره داسې کار مه کوئ، شی په حلال داسې کار مه کوئ. اول تعلیم او تربیت وکړئ، ژوند په رضا د پاک قدرت وکړئ. بچو له هم الله خپل حق ورکړی، بچو له هم الله خپل حق ورکړی، مدام او تل تر تلې حق ورکړی. د دې په ژوند کې هم رضا پکار ده، د پاک قدرت څخه وینا پکار ده. داسې ظلمونه اخر ولې کیږي، داسې کارونه اخر ولې کیږي؟ ولې بچو ته تاسو ښه نه ګورئ؟ د زړه ټوټو ته تاسو ښه نه ګورئ؟ ولې بچو ته تاسو ښه نه ګورئ؟ د زړه ټوټو ته تاسو ښه نه ګورئ؟ ولې په کم عمر کې شي بندیوان؟ ولې ژوند شي سراسر په لړزان؟ ولې په کم عمر کې شي بندیوان؟ ولې ژوند شي سراسر په لړزان؟ هغې د یو بل نه وي خبر، هغې د بد او ښه نه وي خبر. تاسو په سر ورله غمونه تړئ، په ورکوټوالي ورله زړونه تړئ. دغه رشتې ناکامه کیږي مدام، دوه خاندانه جدا کیږي مدام. ځکه چې دا د ناپوهتیا نښه ده، دا صحیح نه ده، دا خطا نښه ده. هغې په خپلو کې لالوبې کوي، په یو او بل پورې لاټوقې کوي. تاسو نکاح وتړئ، خولې خوږې کړئ، په ژوندون پورې ورله ښې لمبې کړئ. وخت چې تېرېږي هغې ستر شي کله، چې ښه د یو بل نه خبر شي کله. هلک وایي مورې زه دا نه خوښوم، جینۍ هم وایي زه خپل ځان مړ کوم. خو دا رشته ماته قبوله نه ده، د مرګ کوټه کې مې قبوله شپه ده. خو زه د دې رشتې انکار کوم، زړه چې مې سوی هغه کار کوم. نه هلک خپل کور نه بل کور ته ګوري، نه دشمني او نه پیغور ته ګوري. نه هلک خپل کور نه بل کور ته ګوري، نه دشمني او نه پیغور ته ګوري. جینۍ هم خپل حق او مرضي لټوي، د بل په زړه کې زندګي لټوي. نه احساسات نه جذبات یو ځای وي، نه ذهنونه خیالات یو ځای وي. بیا خو په زور دغه رشته نه کیږي، جینۍ ته هم د روغ مازغه خوټ کیږي. عدالتونه او ججان لټوي، ځمکه بې شي اسمان لټوي. غلط رواج دی بغاوت ترې وکړئ، څنګه مزاج دی بغاوت ترې وکړئ. دې کې د لویو وړو زړونه وران شي، دې کې بلها بلها کورونه وران شي. د ورکوټوالي دا رشتې مه کوئ، نور دا لانجې او دا قصې مه کوئ. چې شي بالغ بیا یې رشته پکار ده، د ورکوټوالي منښته بیکار ده. دغه حدیث مفاق حضرت ورکړی، اسلام د خوښې اجازت ورکړی. خو موږ ته دغه کار ګناه ښکارېږي، خفه خفه ځکه دنیا ښکارېږي. اخلاص زما په نظم فکر وکړه، اخلاص زما په نظم فکر وکړه. دا دې جړه خفګا